سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. درنو زده کوونکو بیا هم د OPD اکاډمۍ انلاین زده کړو ته ښه راغلاست. لکه څرنګه چې پوهیږئ دا د مایکروسافټ ورډ ټولګی دی او په دې لوست کې غواړم د مایکروسافټ ورډ عملي او پروژوي درسونو په اړه بحث پیل کړو. دا به زموږ لومړی پروژه وي او په دې لومړنۍ پروژه کې غواړم تاسو ته د کور پیج ډیزاین په اړه یو پروژه جوړه کړم چې څنګه کولی شو موږ د یو چپټر لپاره مونوګراف لپاره او همدارنګه هر څه چې غواړئ تاسو چاپ کړئ په عمومي ډول سره لکه چپټر په ډول هغې ته څنګه کولی شو یو کور یا پوښ په مایکروسافټ ورډ کې ډیزاین کړو. نو لکه څرنګه تاسو ګورئ ما دلته د مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیستلی دی. نو لومړی به تاسو دلته راشئ بلنک ډاکیومنټ باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو به په دې ډول سره یوه صفحه خلاصه شي. نو وروسته له دې چې کله تاسو خلاصه کړه هغه تاسو پورې اړه لري تاسو په کوم سایز کې غواړئ چپټر چاپ کړئ. په عمومي ډول سره موږ غواړو چې چپټر په A4 ورق کې چاپ کړو. نو د دې لپاره کور هم باید په A4 ورق کې ډیزاین شي ځکه چې باید ټول طول او عرض سره یو شان وي. نو لومړی به تاسو راشئ دلته لایاوټ برخې ته. لایاوټ برخې کې به تاسو راشئ سایز ته او سایز کې به تاسو دلته A4 انتخاب کړئ. کله چې A4 انتخاب کړو تاسو ګورئ دلته د ورقې سایز لږ څه بدل غوندې شو ځکه دا د A4 ورقې سایز دی. نو که غواړئ چې تاسو یو کور پیج ډیزاین کړئ نو دا تر ډیره حده ستاسو په خپل خلاقیت پورې هم اړه لري چې ستاسو په خپل ذهن کې څومره تصویر ګرځي یعنې په څومره قوي تخیل سره تاسو کولی شئ یو ښه کور پیج ډیزاین کړئ. نو زه تاسو ته دلته یو کور پیج ډیزاین کوم د سمپل یا نمونې په ډول. نو تاسو هم ځان سره تمرین وکړئ او کوښښ وکړئ له دې څخه یو څه ښه کور پیج ډیزاین کړئ. نو زه غواړم لومړی دې ته یو ډیزاین ورکړم. ډیزاین برخه کې راځم ډیزاین باندې کلیک کوم بارډرز ته ځکه غواړم دې کور پیج ته غواړم بارډر لاینونه هم ورکړم. نو دلته تاسو ګورئ چې مختلف بارډر لاینونه یا یعنې د څلور اطرافو خطونه دي. نو زه مثلا غواړم دغه انتخاب کړم. کله دا انتخاب کړو بیا راځم اوکې باندې کلیک کوم. تاسو ګورئ دې ورقې ډیزاین واخیستلو د څلورو کونجو لپاره یعنې بارډر لاینز واخیستل. وروسته له هغې غواړم په دې کې لږ څه نور تغیرات هم راوړم. مثلا شیپس ته راځو. شیپس برخه کې دلته زه دا شیپس راخلم ریکټینګل یا مستطیلي شکل. دا هم چې راوستو دلته زه د ماوس د چپ اړخ چې دی دا ټینګ نیسم او په خپل کراسر یا ماوس باندې په دې ډول سره یو شیپ ډیزاین کوم. مثلا ما دا ډیزاین کړو. کله دا ډیزاین کړو نو تاسو ګورئ چې دا په دې ډول سره جوړ شولو. دې باندې بیرته سره رایټ کلیک کوم. کله چې رایټ کلیک سره کړو نو دلته زه اډ ټیکسټ وهم. اډ ټیکسټ مې چې ووهلو نو اوس مثلا زما ژبه ده کیبورډ کې پښتو ده. نو زه اوس دلته لیکم چې د لوړو یا په بخښنې سره د لوړو زده کړو وزارت. ما چې کله دا ولیکلو نو دلته به تاسو کنټرول پلس A ووهئ ځکه زه غواړم دې سایز لوی شي. نو هوم ته راځم. هوم کې دلته سایز یې لوی کوم ځکه البته تاسو باید اول انتخاب کړئ. ما دا ووهلو. اوس تاسو ګورئ دا شکل یو څه غیر منظم ښکاري. نو زه دا باندې لومړی باید دې ته یو رنګ هم ورکړم. بیرته دلته کلیک کوم کنټرول A وهم چې ټول سلیکټ شي. بیرته راځم هوم ته. هوم کې دلته تاسو رنګونه ګورئ مختلف رنګونه دي. زه مثلا غواړم تور رنګ کې شي. تور رنګ واخیستلو. اوس غواړم د شاته کومه شنه پرده چې ده دا هم له منځه لاړه شي. نو زه دا انتخاب کوم. دلته فارمټ برخې ته راځم. فارمټ برخه کې شیپ فیل تاسو ګورئ دې باندې کلیک کوو. اوس له هغې وایو چې نو فیل. کله چې نو فیل وهلو نو تاسو ګورئ چې دلته شنه پرده چې کومه د دې شاته وه هغه له منځه لاړه. اوس غواړم د دې دا څلور بارډرونه چې هم دي دا هم له منځه یوسم. نو شیپ آوټلاین باندې کلیک کوم. بیرته راځم دلته وایم چې نو آوټلاین. تاسو ګورئ د لوړو زده کړو وزارت په دې ډول سره ترتیب شو. بیرته راځم یو بل شیپ راوړم ځکه غواړم نور لیکنې هم پکې وکړم. نو بل لیکنه چې راوړم دلته شیپس باندې کلیک کوم. بیرته یو شیپ راوړم. هغه تاسو پورې اړه لري چې کوم شیپ تاسو ته خوند درکوي. خو دا مستطیلي شیپ چې کوم دی یا شکل کوم دی دې کې په اسان ډول سره موږ کولی شو ښې لیکنې ترسره کړو. کله چې د لوړو زده کړو وزارت ولیکلو د مثال په ډول زه غواړم دلته ولیکم چې یو کتاب غواړم ولیکم. مثلا لیکم چې د انګلیسي ژبې ادبیات. کله چې دا ولیکل بیرته کنټرول A وهم ټول سلیکټ کوم. هوم ته ځم. هوم مینیو ته دلته د دې سایز لوی کوم. د دې سایز چې کله لوی شو نو تاسو بیرته دلته راشئ. اول به یو رنګ ورته انتخاب کړئ. مثلا دا غواړم دا په
په دې رنګ کې ونیسم. کله دا ونیولو اوس غواړم شنه پرده هم له منځه یوسم. فارمټ ته راځو، شیپ فیل ته، دلته نو فیل وهو، بیرته شیپ آوټلاین، نو آوټلاین ځکه غواړم د څلور سرحدونه چې کوم دي څلور ګونې دا هم له منځه لاړ شي. ما دلته ولیکل د انګلیسي ژبې ادبیات. ښه دلته موږ د کور لپاره 100% کار ترسره کړو، یعنې موږ هغه څه ولیکل چې څه مو زړه غوښتل. مثال په ډول موږ ولیکل چې د لوړو زده کړو وزارت د انګلیسي ژبې ادبیات. اوس غواړم دا کور لږ څه نور هم منظم شي او ښکلی ډیزاین پکې وکړم. مثلا زه غواړم دې تصویران اضافه کړم، انځورونه پکې واچوم چې دې کور ښکلی شي. بیرته زه راځم انزرټ منیو ته. انزرټ منیو کې دلته شیپس وهم. اوس نو شیپس برخه کې مثلا زه غواړم دا دایره چې تاسو ګورئ کوچنۍ دا راوړم. کله دا راوړه تاسو به چپ ماوس چې کوم دی هغه به ونیسئ. وروسته له هغې به دا ډرګ کوئ په دې ډول سره. البته ماوس کې به تاسو یعنې لاسوهنه کوئ تر څو چې دا لوی شي یا کوچنی شي. ښه دا چې کله جوړ شو تاسو به دې باندې کلیک وکړئ، رایټ کلیک مو چې وکړو فیل نه وروسته به تاسو ووهئ دلته پیکچر. تاسو ګورئ چې پیکچر برخه ده، پیکچر ته به راشئ. نو که تاسو انټرنیټ سره اړیکه لرئ، یعنې کمپیوټر کې انټرنیټ آنلاین وي، یعنې په انټرنیټ ورسره کنیکټ وي، تاسو دلته درکوي ورک آنلاین. خو اوس دلته انټرنیټ نشته نو زه خپل کمپیوټر کې چې کوم انځورونه ثبت کړي هغه دلته راوړم. نو تاسو ګورئ درته وایم چې ورک آفلاین دې باندې کلیک کوم. ما انځورونه ډیسکټاپ په مخ دلته او پی ډي ورکس کې یو فولډر دی دلته مې سیف کړي. مثلا زه غواړم دې فولډر څخه عکسونه راوړم. مثال په ډول غواړم چې دا تصویر که تاسو ګورئ دا انځور دا راوړم. دلته دا کلیک وکړئ څلورم انځور باندې، هر انځور چې و انزرټ به ووهئ. تاسو ګورئ دې شیپ عکس واخیستلو. وروسته له دې چې دې عکس واخیستلو نو تاسو ګورئ موږ دا کوچنی کولی هم شو او لویولی هم شو. نو راځم دلته یو بل عکس هم اډ کوم. بیرته راځم انزرټ منیو ته، شیپس برخې ته، بیا هم یو بله کوچنی دایره راوړم ځکه غواړم ډیزاین له څه ښکلی شي. نو دلته یو بله دا ځای کې ورسره اډ کوم. تاسو ګورئ په دې فاصلې سره. بیرته رایټ کلیک، فیل، پیکچر برخه. له هغې وروسته تاسو ګورئ دلته ماته دا ځل ورک آفلاین یې دغه ځای کې راکړو. بیرته دلته کلیک کوم. نو تاسو ګورئ هماغه فولډر ته بوتلم کوم ځای کې چې ما مخکې کلیک کړی و، خو زه غواړم یو بل عکس بل ځای څخه راواخلم. بیرته دلته کلیک کوم ډیسکټاپ باندې. مثلا 14 فولډر څخه غواړم یو څه عکسونه راواخلم. د مثال په ډول 14 فولډر څخه غواړم چې دا عکس غواړم راواخلم. دا انځور باندې چې کله داسې کلیک وکړئ انزرټ به ووهئ. انزرټ څخه وروسته تاسو ګورئ لږ څه غیر منظم راغلی دی، نو دا به تاسو خپله په ماوس باندې ډرګ کړئ، په دې ډول سره به دا ترتیب کړئ. کله د ترتیب کړلو نو اوس تاسو ګورئ چې دلته دا هم بارډرونه لري ځان ته. مثلا دلته بارډر یا آسماني رنګ لري او دلته هم غواړم دې بارډر سور شي. بیرته د شیپ باندې انځور باندې کلیک کوو. دلته شیپ آوټلاین تاسو ګورئ فارمټ برخې ته به راشئ. فارمټ برخې ته شیپ آوټلاین باندې به کلیک وکړئ. مثلا غواړم دې سور بارډر ورکړم او دې ته چې کوم دی دې ته تور، نو شیپ آوټلاین به دې تور شي. تاسو ګورئ چې موږ یو ډېر ساده چپټر لپاره تقریبا 80 سلنه کار ترسره کړو، تکمیل مو کړو. که څه هم انځورونه د چپټر پورې اړوند نه دي ځکه دلته باید د انګلیسي ژبې ځینې انځورونه وای، خو بیا هم تاسو کولی شئ هغه انځورونه چې تاسو خپله ځان سره سیف کړي هغه پکې واچوئ او کولی شئ ځینې ښکلي ډیزاینونه پکې وکړئ. نو اوس دلته غواړم چې یو څه لږ څه نور شیان هم اضافه کړم. بیرته راځم انزرټ منیو ته، انزرټ کې شیپس ته، شیپس کې راځم دلته یو شیپ جوړوم. نو دلته لیکم اډ ټیکسټ. مثلا دلته لیکم چې لیکوال بخانه سره دلته لیکو چې لیکوال، مثال په ډول لیکم چې لیکوال احمد. کله دا ولیکلو غواړم دا هم لږ څه لوی شي ځکه باید معلوم شي. کنټرول پلس ا یعنې کنټرول او د ا بټن دا به تاسو دلته لوی کړئ. څه ګورئ چې دا لوی شو. مثلا دا غواړم په سور رنګ کې شي او بیرته غواړم د پردې له منځه یوسم. دلته کلیک کوم یو ځلې. فارمټ خپله موږ ته پرانیسته کېږي. شیپ فیل، نو فیل، شیپ آوټلاین هم چې دی نو آوټلاین. تاسو ګورئ دا هم په دې ډول سره ترتیب شو. دا ډېر بیسیک ډېر ساده ډیزاین و. په راتلونکو پروژو کې به موږ لږ څه میډیم پروفیشنل ډیزاینونه کوو. نو تاسو کوښښ وکړئ دا لومړی پروژه ده، ما ډېر اسانه درته ډیزاین کړه. تاسو دې څخه کوښښ وکړئ بهتره پروژه ډیزاین کړئ او هر کله چې ډیزاین کړئ بیرته یې موږ ته راولېږئ چې موږ وګورو تاسو څومره پرمختګ په دې برخه کې کړی دی. که څه نظر انتقاد مو لرلو بیرته موږ سره شریک کولی هم شئ. او زموږ د نن ورځې لومړی پروژه په همدې ځای پای ته رسیږي.
نو هیله لرم چې هر ځای کې ستونزه لرئ موږ سره شریکه کړئ او تاسو له دې څخه یو څه غوره ډیزاین ترسره کړئ. له کتو او اورېدو څخه مو یوه نړۍ مننه.